دونه ښکلی هلک دی دا مجیب دته زه ګورم د سترګو کې چې کوم سپارک دی که نه نو زه ما د اکثر خلک وي په ژړا دې خلک مړه کړل که نه نو مې صاحبه چې ما ته سره ښکاري شي زه به زر راځم د ده دا سپارک موږ دله دلته راورسولو حالانکې نه ما سره چې کوم پروګرامونو یو بېبې زویر وکړو هلته چغې سورې بیا یو بل مسله وه کلا چغې سورې او ما ته چې پته ولګي چې شته یو ښکلې شاه زلمې شته نو موږ له ګوره دا ځان نه ورسو هسې دی خو ټوله دنیا پېژني خو زه وایم چې ولې نه سبا دا سړی یو منزل ته ورسي مړه موږ هم سبا ووایي چې موږ هم یو ځل مجیب سره ناسته کړې ده دا د علم نه ډک سړی دی او قدر یې پکار دی په عمر کې کم دی خو قدرمنو را روان مخ په انشاءالله العزیز دی ډېر مخکې ځي او بله خبره دا ده چې دا شاعر دی دا د لرم دی او د برم دی همداسې ده جي همداسې ده نور به نه څه وورم یاره نو بلکل چې ولې نه په ځان تاسو رومانس یادوي جي نو وي په ځان پوهېږم ما خطا کړې ده چې مې له تا سره وفا کړې ده ستا په رضا مې تل رضا کړې ده تا که هر څومره ناروا کړې ده تر هغې ته وې او بس صرف ته وې تر کومې زړه چې مې د رضا کړې ده بیا ناڅاپي تورې وریځې راغلې بیا چا د سر سودا کړې ده مونږ که ځان اوسیزو رڼا نه کوو او ستاسو مړوډي رڼا کړې ده په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسیزي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده تا به خدای کله هم خوشحاله نه کي تا د یتیم د کور غلا کړې ده واو دا یو ځل بیا خدای کله هم خوشحاله نه کي تا د یتیم د کور غلا کړې ده ما د اسراف پولې شلولې دي ما تا پسې هره شپه جړا کړې ده زلمي مونږ غونته ساده وباندې تاسو د حد نه انتها کړې چې خبره محبت ته شي نو بس مجنون به ورته خپو کې هلال کوسی وه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه خوشحالي ګو یاره تا ته چې ګورو نوم چې ته وورې داسې مخامخ نو موږ تا نه ډېر متاثره شو یقینا چې ستا د غږ او ستا دا ټکي چېرته هم ځي نو تا ته به ډېر مینه او ډېر محبت میلاویږي او زه په دې ډېر زیات خوشحاله شم چې دا د دې سیمې یو ډېر تکړه پښتون شاعر دی دا راته ووایه د چاپ څه کتاب دې شته که نه نه جي زمونږ استادان وایي چې پرېږده چې نورم که چېرې ستا سوچ میچور شي او ستا که مشاته شاعري ده نو خو بیا کتاب کې چاپ شو بیا خو یو کور ته نشي تللی چې زما کتاب واپس راکړي نو د څو کتابونو د خبره سره یاره شپږو کتابونو لیکل لا سره شته وایي ناترسه وخت کې به د یاره بېوسۍ کې وځي چې ملتنه حرارت ستا په جولۍ کې وځي د درد ساګانې چې نغمه کړم شپېلې کې وځي مونږ هنرمندو نه فریاد هم موسیقۍ کې وځي څوک د ډمانو په فضا کې تر اسمانه لاړ شي چا نه کمسل د پیرانو مریدۍ کې وځي بچیا بلا زوی دی تا شعر ته یو ځل بیا ووایه یاره څوک د ډمانو په فضا کې تر اسمانه لاړ شي چا نه کمسل د پیرانو مریدۍ کې وځي او د گاړو تورو لوګو دومره پوټه کړه فضا یخني ګرمۍ کې او ګرمي مو په یخنۍ کې وځي که حقیقت اورېدل غواړې نو بخښنه غواړم حقیقتونه د شرابو په پیالې کې وځي که حقیقت اورېدل غواړې نو بخښنه غواړم حقیقتونه د شرابو په پیالې کې وځي هغه د حسن په هوا مسته مغروره زما د زړه له کوره د پیریانو په ډولۍ کې وځي او هغه د مکر اداکار نه دی ملګرو واورې مجیب زلمي نه به ساوم په خاموشۍ کې وځي موږ نه دې څه وویسته زلمیه ډېر ښه ډېر ښه یاره ماشاءالله کم عمره مجیب زلمی چې حافظ قرآن هم دی او ډېر ښکلی شاعر هم دی پړه دې څه شته چې موږ سره کې دی څه دې ځان ته ایښي دي څه دې ټارګټ دی څه دې منزل زما خدای ته د غنمو ضرورت دی چې راواخلې په غریبو یې تقسیم کړي بس دغه داسې په معاشره کې دی چې کم مالدار خلک دي کم شتمن خلک دي لږ لږ امداد د دې غریبانانو سره وکړي هر څه به ټیک ټاک شي جړا درځي یره ډېره زیاته راځي جي ډېر بې حده زما بایو باندې هم دی جي چې مجیب زلمی د یو حساسه کیفیت دویم نوم دی چې خفه شي نو ټکي خو د بیا هم سم سیزل کوي نو بس زه خو داسې کیفیت کې کلام لیکم چې بیا څوک نه څوک چې اوري چې خامخا څه ناسې کیفیت ورته میلاویږي
پتلو تلو کې دلته کې ډېر ښاغلي او ډېر درانه خلک هم ناست دي، ناظم صاحب هم ناست دی. اوس په دې اوجه کې چې کوم راغلي ښاغلي ناست دي نو زه د هغې هم شکریا ادا کوم او په تېره موږ هم لږ شان د ځان سره یو ځان بیا به دا خپرونه سرته رسي. وی په خپلو نرمو پستو ګوتو یې زما د غوږ پوسکې کلک ونیسو، بیا په خندا شو بیا یې زه په سترګو په دواړه مخه باندې کلک ښکل کړمه. ما نه یې لاس کې دواړه لاسه واغست، په خپل زړګي پورې کلک ونیسل. ما به هغې به ما ته کتل، څه عجیبه شان ننداره وه خدایه، جنت په ما کې زه جنت کې پروت وم. زلمیه دا منظر به هیر نه کړمه چې مې د مور غېږه کې سر ایښی و، چې مې د مور غېږه کې سر ایښی و. ډېر ښه د مردان د سیمې دا زړه راښکونکې مجیب زلمی یو داسې جادوګر دی چې په ټکو به یې د ځان سره لیونې سپېلنېږي. موږ یې ډېر لرې بوتلو په څه ساعتونو کې د ده چې شعرونه مو اورېدل نو خدای راستي سترګو له مې څه ځینو کې هم رالې. خوشحاله شوم ورته وایم دا کومو بختورو بچی دی. زه یم دا اوس د ټولو پښتنو دی. خیر زه ته غواړو مجیبه موږ سره خو هغه شان ټکي نشته باچا چې تا ته یې ډالۍ کړو، ته خو د ټکو شهنشاه یې. بهرحال زموږ دا ماته ګوډه دعا به همیشه تا سره وي. انشاءالله جی ستاسو سپورټ مونږ له نور هم ژوند راکړي جی. باچا